آمد 9 سال دیگر هم به شکل اشکال جنگ کرد و در داخل افغانستان حکومت کرد که 9 سال در داخل کابل بود، در حدود 5 سال در مزار شریف و اطراف مزار شریف بود و تنها جایی که به دست طالب نبود او پنجشیر بود، دیگر 90% افغانستان به دست طالب بود. بعد از او هم دوباره جنگ شد، همین تباهی، همین بدبختی. چقدر اولاد، اگر طالب کشته میشه اولاد از این وطن است، اگر مردم عام کشته میشه اولاد از این وطن است، اگر مردم کسایی که در نیروهای امنیتی هستن اولاد از این وطن هستن. کشته شد. بعد از اونم 19 سال بعد از اونم یک صلح نیمه و کوتاه که ما جوانات رفتیم به مکاتب و مدارس و دانشگاه تا خلاص کردیم دانشگاه را. اما امروز هم آینده ما را هم به باد فنا رفت. تا چی وقت این جنگ ادامه می داشته باشه؟ تا چی وقت این مردم کشته بتن؟ تا چی وقت خون از این مردم ریخته شود؟ شما به عنوان طالب چی میکنین؟ اونا به عنوان دولت چی میکنه؟ اما باز هم سوال من این است که من اولاد غریب، من که هیچ کس ندارم، من که هیچ قدرت ندارم، چرا در بین شما ها ما کشته میشیم؟ ناصر صاحب محترم، ته د افغانستان یو تحصیل کرده ځوان تا ته دلته چې هر نظام راځي تا ته اړتیا لري. دغه اوسنۍ اداره چې د دام تا ته اړتیا لري. که چېرته طالب راځي طالب هم تا ته اړتیا لري. ته د دې خاورې بچی تا تحصیل کړی، تا خولۍ ایستلې ده او په څنګ کې د دې هیواد سرمایه په تا مصرف شوې ده. دا هیواد هم په تا حق لري. ته به د دې خاورې خدمت کوي او ته د دې خاورې راتلونکی یو کادر یې. تا ته طالب هم اړتیا لري. راتلونکی اسلامي نظام تا ته اړتیا لري. قاری صاحب بدبختانه این واقعیت نیست. ما چی که همسال ما دههای ما تا به حال کشته شده به عنوان ازی که پدرت در توسط همین طالبان کرام، چرا که پدرت در نظام کار میکنه، پدرت در دولت کار میکنه، برادرت در دولت کار میکنه، قومت در دولت. اگر من در همین دولت که فعلا کار نکنم، منی که تنها زورم قلم هسته، منی که تنها کل قدرتم کل تواناییم همین قلمم است، کار نکنم چی بخورم؟ از گرسنگی بمیرم یا برم دزدی کنم یا برم چور کنم؟ من خود زور تفنگ ندارم، من خود نه سلاح برداشته میتونم، من خود نه راه کسی را گرفته میتونم، نه توانایی زیر بود. من امروز براتون عرض کردم که من پیشتر عرض کردم که من در خارج از افغانستان هستم. من 16 سال درس خواندم با پای لچ، با پای پات، در سردی، خنک، بدبختی. اما امروز آمدیم مثل یک پسر صنف اول وارد در یک کشور دیگر درس میخوانم که من خط و نوشته را یاد بگیرم تا بتونم حداقل خود زنده نگاه کنم. و اگر فردا من هم در همین وطن میرم و اگر طالبان کرام میگیرن، مثل که ما شما ویدیوهایی داریم، من اگر بگیرن به عنوان که من کافر شدیم، شما پیشتر براتون عرض کردم که 12.5 ساعت ما روزه میگیریم، اما اگر من دست طالب بغلطم به عنوان که من کافر شدیم مرا میکشن. من چی گناه دارم؟ قطعا ناصر صاحب ناصر صاحب محترم استودیو کې دا نور خلک هم ناز دي او وخت هم داسې ده چې باید ټولو ته وخت ورکړو. ناصر صاحب دا مبین صاحب تاسو صبر وکړئ. ناصر صاحب دغه سوال مهم این درد اولاد وطن است. بگذار یک اولاد نه میفهمم. نه آقای ناصر صاحب ما روزانه هر روز میخوایم با همراه شما صحبت کنیم. بله مهربانی. د ناصر صاحب درد احساس دا د قدر وړ ده. بالکل د درد ته موږ احترام لرو. ناصر صاحب اوله خبره خدا چې ته ستاسو سره چې کوم حراس او ویره ده دا د 19 کاله د رسنیو ستاسو ذهن ته اچولې ده چې طالب د بتاسي ووجني، طالب دلته انجینر نه پرېږدي، ډاکټر نه پرېږدي، محصل نه پرېږدي، تعلیم کرده ځوانان نه پرېږدي. دغه حراس او ویره دلته رسنیو د ولس د دغه تحصیل کرده ځوانانو ذهن ته اچولې ده. واقعیت داسې نه ده او دا زه چې څه درته وایم دا به تاسو په ډیر نږدې راتلونکي کې په عملا مشاهده کوي وبه ان شاء الله. دویمه خبره ده چې ته که چېرته راځې په دولت کې خدمت کوي، نو خو دولت خو دوه برخې لري. دولت یوه ملکي برخه ده، یوه نظامي برخه ده. که ته دولت ته راځې په د دولت په نظامي برخه کې خدمت کوي، د دولت نظامي برخه خو اوس موږ تاسې عملا وینو چې د دولت نظامي برخه د امریکایانو له لورې تقویه کیږي، تمویلیږي، تنخواه، معاش، هر څه د دوی په لاس دي او د دې لپاره ورکول کیږي چې طالب ووژني. طالب د دې ولس بچی ده.
د طالب په وژلو که ته تنخواه اخلي نو زه وایم چې دا دپاره به مناسبه نه وي چې ته زما په وژلو تنخواه اخلي، زما په وژلو خپلو بچیانو ته رزق وړې، دا به تا دپاره مناسبه نه وي. که چېرته ته د دولت په ملکي برخه کې کار کوې، اسلامي امارت په تېرو 19 کلونو کې څوک نشي ثابتولی چې د دولت په ملکي برخه، تا ته ما مخکې وویل ترانسپورت، ښاروالي، مخابرات یا د دولت چې څومره ملکي برخې دي، په هیڅ ملکي برخه څوک نشي ثابتولی چې طالب د په هغې برید کړی وي. که چېرته په اطرافو کې چېرته فردي کومه پیښه رامنځته شوې وي، اول خو هغه پیښه په طالب پورې اړه نه لري. که بیا په طالب پورې اړه ولري نو موږ خو دعوه نه ده کړې چې طالب د پیغمبر د علیاذ بالله یا ملایکې دي یا معصوم مخلوق ده. طبیعي خبره د طالب نه به هم خطا کېږي. په دې 13 کلونو کې به داسې عمل شوی وي چې هغه به خطایي وي، یو څوک به بې ګناه وژل شوی وي، یا څوک به په اشتباه وژل شوی وي، یو داسې عمل به شوی وي چې هغه باید نه وی شوی. خو په مجموع کې د امارت پالیسی دا ده چې د کابل ادارې په ملکي برخې سره موږ کار نه لرو، د ترانسپورت سره کار نه لرو، د برق سره کار نه لرو، د زراعت سره کار نه لرو، د ښاروالۍ سره کار نه لرو. خو بلاعکس تا ته ما مخکې وویل، بلاعکس د کابل ادارې د موږ نه ملکي پرېښی دی، نظامي پرېښی دی. دا اوس د کرونا وایرس په اړوند د صحت کمیسیون د امارت په ساحو کې د صحي مرستې خلکو ته وړاندې کوي. دوی ورغلي دي هغه د صحت په کمیسیون ملګرو باندې چاپه والي د هغه شهیدان کړي دي. دوی ورغلي دي تعلیم او تربیه ملګري، ګوره تعلیم او تربیه د امارت تعلیم او تربیه کمیسیون چې دا کاملا ملکي برخه ده، همداسې د صحت کمیسیون کاملا ملکي برخه ده، همداسې امارت د زراعت کمیسیون لري، همداسې د مؤسساتو د شرکتونو د کنټرول کمیسیون لري. دغه کمیسیونونه کاملا ملکي برخې دي. ولې که دوی دغه ملکي برخې کس هم پیدا کړی ده، په هغې چاپه والی ده، هغه شهید کړی ده. یوازې هغه نه ده شهید کړی دی، موږ په یوه ولایت کې غالبا بغلان و که لغمان ولایت کې د موږ د تعلیم او تربیې په مسؤل چاپه وواله، د هغې د کور و ښځې ماشومان هم شهیدان کړل. یوازې هغه یې شهید نه کړو بلکې د هغې ښځې ماشومان یې شهیدان کړل او هغې دنده یوازې هغه د تعلیم او تربیې مسؤل و. نو ناصر صاحب ستاسې ویره، ستاسې هراس په ځای نه بولم. که چېرته تاسې د دولت په ملکي برخه کې کار کوئ، تاسې مورد د هدف نه یې، تاسې ته څوک څه نشي ویلی، خو لطفا